ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له جمهور رئیس محمد اشرف غني کوو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې له ولسمشر غني سره لیدلي. ولسمشر غني په دغه لیدنه کې ویلي د ټاپي ترڅنګ له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا لاین ټاپ او نوري فایبر هم غځول کیږي چې د سیمه ییز اتصال دغه لویه پروژه به سیمه او اروپا سره ونښلوي او له دغه هیواد سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. د سولې موضوع ته هم سر ورښکاره کوو. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره ټوله تیاري نیولې ده، خو د امریکا کړنې په دغه پروسه کې د ځنډ لامل دي. په رسنیو کې د خپرو شوو معلوماتو له مخې طالبان د تاوتریخوالي پر کمولو، خو امریکا بیا د عمومي اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار کوي چې هم دې مسلې اختلافات اوږده کړي دي. بلخوا زلمی خلیلزاد له اسلام آباد وروسته کابل ته راغلی. خلیلزاد پرون له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې پاکستان باید د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې نن خلیلزاد له جمهور رئیس غني سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. روغتیا نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان له یو اوږده بحث وروسته په چین کې د کورونا وایرس په اړه بیړنی روغتیایي حالات اعلان کړی. دغه سازمان تر اوسه پورې دغه اقدام ځنډولی و، خو وروسته له هغې دغه پریکړې ته مجبور شوي چې په چین کې د دغه وایرس له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 170 تنو ته ورسېد او د نړۍ په 60 هېوادونو کې نښې نښانې ولیدل شوې. پاکستان ته هم سر ورښکاره کوو. په تېرو 15 میاشتو کې د پاکستان قرضه 40 سلنه نوره هم زیاته شوې. د کارپوهانو په وینا کله چې کوم هېواد یا بنسټ کوم هېواد ته پور ورکوي نو ورباندې یو لړ شرطونه ږدي چې د هغو شرطونو له امله د پور اخیستونکي اقتصاد کمزوری او بیې لوړیږي او په خبره یې ډېر قرضونه به په تدریجي ډول د دې هېواد بنسټونه ونړوي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او پارلماني غړی محسن داوړ وایي پاکستان د پښتنو په مشرانو د غدارانو نومونه او ټاپې لګوي چې دا د ریاست په لاس کې یوه خطرناکه پروژه ده. محسن داوړ له پاکستاني ریاسته وغوښتل چې باید نور پر خلکو د غدارۍ لګولو ټاپې بندې کړي. د هغه پر وینا ځکه چې دا یوه خطرناکه پروژه او د پاکستاني ریاست په لاس کې په بشپړه توګه ده. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.